د کهنه شروعات د یو بېرحمه تفتیش کوونکي نه کیږي. حاجي څنګه د یو مجرم نه د معلوماتو حاصلولو دپاره کمرې ته ورپسې ورشي نو هغه د سزا ورکولو په ځای باندې په خپل کس باندې راکږدي. د دې په لیدو سره قیدي هم سخت ویریږي او د محکمې والے کسان هم حیران شي. هغوی چې څنګه د ملګري د خلاصولو دپاره دننه شي نو دوی هغوی سره هم په جګړه شي خو په سناسه طریقې سره راباره کړي. په اصل کې دا هر څه دوی د مجرم د خولې د کلا وهلو دپاره کوي چې هغه ته داسې ولګي وي دوی خپل کسان داسې وښي نو ما سره به دا کوم عمل کوي. دا هر څه ته صرف مجرم ته د ښودو دپاره وکړل. یو میاشت مخکې یو دهشتګرد دوی ته یو ویډیو رالېږلې وه په کوم کې چې هغه سریعام ویل وي ما د امریکې په درو غټو غټو ښارونو کې اټم بمې فټ کړي دي او د ټولو نه د حیرانتیا خبره دا وه چې هغه په دغه ویډیو کې پولیس ته خپل ځای هم ورښوده کوم چې دې خبرې ته واضح اشاره وه چې دا پولیس ته چیلنج و. د دې واقعې د سمبالي دپاره یو سابقه ریټایر تفتیش کوونکي فوجي راغوښتلی شي د چا نوم چې برودي وي. حاجي څنګه د دغه ځای کسانو ته پام وکړي نو د مخ سرې ورته اندازه وشي چې په دې سرې دوی د خولې کلا وهلو والا نه دی. دې دپاره هغه دغه ټوله ډرامه وکړي. د دغه ځای نه په راویستو سرې د انساني حقوقو والا ښځه راننوځي او د همدردۍ په لهجه کې درته ووایي دوی ته پرېږدي نه هر څه ورته صفا صفه ووایه خو د هغه په خولې باندې یوه خبرې لکه دا وجود مې ټوټې ټوټې هم کې بیا هم درته نه وایم. په دغه ځای کې یوه داسې ښځه کومه چې په قانون او په انساني حقوقو یقین کوي او بل خوا د برودي غوندې انسان کوم چې د مجرم د خولې کلا وهلو دپاره هر حد ته تلی شو. دغه مجرم په جیل کې واچولی شي او د فوجیانو مشر ته د خواله راشي په موږ باندې ربره نه زور دی زر تر زره سوکه. دی ورته دی په جواب کې وایي وي زه به سوکم چې تاسو ما نه پرېږدئ. چې فوجي ورته وایي وي مړ کیسه چې په دې سره برودي راپاسي وي که په تفتیش کې مړ شو نه هیڅ پروا نشته. په دې سره د فوجیانو مشر له سخته غوسه ورشي او مجبورا هغه واپس د خواله راولي چې دی د مخې سرې په کرسۍ وتړي او داسې عمل ورسره شروع کړي چې بار خلک یې د صرف چغې اوري. په تبر باندې د هغه نه ګوتې کټ کول شروع کړي چې دا هر څه د انساني حقوقو والې نه برداشت نشي او په دوی باندې برودي په زوره باندې روباسي. دا خو انساني طریقه نه ده دا تاسو لاسه کوئ. دی ورته دی په جواب کې وایي وي که تاسو سره د دې نه ښه طریقه وي نو ما ته ووایئ چې د دوی ټول له چپ کولو دپاره د فوجیانو مشر دوی ته وایي وي همدا وجه ده چې عام انسان حکمران نشي جوړېدی. کوم چې دې خبرې ته اشاره وه چې برودي څه کوي نو ټیک کوي. په دې سرې برودي واپس ورننوځي او سر ته ورلا ګوتی ورواچي چې په څه سرې د هغه ساه بنده شي خو لق هم ونه وخي چې څه د وجې برودي مجبورا ګوتی وشلې او دومره غوسه ورله ورشي چې چاړه ورپسې راواخلي وي باقي در سره خبرې نه کومه ته د خبرو سړی نه او په خپه کې ورله چاړه ورخښه کړي. د دې په لیدو سره د انساني حقوقو والا واپس خوبل جوړ کړي خو دا ځل د فوجیانو مشر ورته صبر کولو دپاره ووایي وي تاسو موږ له خپل کار ته پرېږدئ. چې هغه ورته ووایي وي دا لا کوم قسمه کار دی ستا کسان خو ورله داغونه ورکوي خو د فوجیانو مشر د دې خبرې د اورېدو والا نه دا مجبورا وسلخانې ته لاړ شي او هلته کې د ځان پر راقابو کولو کې لګیا شي. په دې وخت کې برودي هم وسلخانې ته لاړ شي چې دې په لیدو سره د ملامت د لاسه سیده لاړ شي. حاجي څنګه خپل ضرورت پوره کړي نو دی ورته وایي وي ګوره څه کارونه داسې چې په هغې کې ستا قانون نه چلیږي که چېرې د هر څه صفا صفو نه ویل نو دی زه مړ کولی هم شمه. اوس د انساني حقوقو والا نمبر راشي چې مجرم ته وایي وي ګوره زه په تا خفه کېږمه دوی ته ځای وروښایه چې په لکو خلک د مرګه بچ شي خو د هغه په تاثراتو کې هیڅ قسمه څه بدلون رانشي. د دې په لیدو سره برودي راننوځي او خپلو کسانو له د دې ځوړندولو حکم ورکړي. د هغه د دې چغو نه ښځه ویرېږي په منډه باندې دغه ځای پرېږدي. په دې کې د وخت پې ټیم راشي چې په واپس راتلو سرې برودي یو مضبوط چالو چلی. دغه مجرم ته وایي وي ستا ښځې او بچو ملک پرېښوده چې ونیولی شو که بم خلاص شو نو هغوی به هم پکې مري. د دې په اورېدو سرې دغه په سترګو کې اوښکې راشي خو بیا هم په زړه ګټه کېږدي او څه هم ونه وایي چې څه د وجې ده د نور تکلیف ورکولو دپاره برودي ورله په لاس کې چاړه ورخښه کړي چې څه د وجې هغه اخر فریاد شروع کړي وي هر څه درته ویمه بس کې زما صرف یو شرط دی د انساني حقوقو والا ته نه د ځای په باره کې تپوس وکړي چې هغه ورته انکار وکړي وي بس دومره درته ویمه که چېرې د امریکې صدر په ټي وي باندې 2 بیانونه جاري کړل نو زه به تاسو ته د مغ سرې د بم ځای وښایم. دوی ته د ده دا شرط هسې ګپ ښکاره شي وي دوی موږ له هسې وخت ضایع کوي. بیا په سوچ کې لاړ شي او اخر د انساني حقوقو والا ورله هم اجازت ورکړي وي د لکو خلکو د بچ کولو دپاره د یو انسان زندګي دومره قیمتي نه ده. د برودي کسان هغه له د نوې سزا په ورکولو کار شروع کړي چې شروع کېدو نه مخکې د انساني حقوقو والې خواله راشي وي دوی باقي ته وجني ما ته هر څه ووایه تاله به څوک ګوتې هم یو نسي خو هغه خوله هماغسې بنده وساتي چې څه د وجې برودي ته نه د غاښونو په وباسلو کې لګیا شي. په دې سره ته د انساني حقوقو والا په آخري ځل ووایي وي د خدای ظالمه که په خلکو رحم نه کوې نو په خپلې ښځې او بچو رحم وکړه. د دې په اورېدو سره د هغه په زړه د رحم اوبه تویې شي او په ژړا شي وي ټم بم خو زه پېژنم هم نه ما چې کوم تاسو ته ښودلو هغه نقلي و. د دې ډریم چې څنګه د هغه په ویلې شوې پته باندې ورسي نو هلته کې هغوی ته د رښتیانو بم میلو شي په کوم کې چې 53
بې ګناه خلک مړه شي. په دې کې شپږ ښځې او 3 واړه هم شامل کوم چې د دې ظالم د نوې منصوبې ښکار شوي. دا مجرم په اصل کې په سپیشل فورسز کې پاتې شوی او په خپله باندې په زرګو بې ګناه خلک په مړه کېدو لیدلي د څه د وجې چې د هغه صرف په دې نظام یقین ختم شوی بلکې داسې نفرت یې ترنه پیدا شوی چې دې نظام نه د بدل اخیستو فیصله وکړه. د دماکې د خبر په اورېدو سره په ټولې ادارې کې غوبل جوړ شي. د انساني حقوقو والا په غوسه کې په ده پسې راشي وي دا ټوله زما ګناه وه پرېږده چې مړ کړی وي نو ښه به وه دې هر څه د څه ضرورت و. د دې په جواب کې دې ورته وایي وي دا صرف 53 مړه شو. ستا ادارې په بار ملکونو کې دروازې په سوونو خلک وجني. تا چېرته د هغوی په باره کې سوچ کړی دی؟ چېرته دغه مظلومانو له دې اواز اوچت کړی دی؟ دلته کې ستا د لاسه ما دوی وهلی نه شي او بل خوا هم ستا ملک والا بې ګناه خلک وجني. دا خبرې د انساني حقوقو والا زړه مات کړي او په سټرډې کې دغه ځای نه لاړه شي. د شپې په وخت کې دوی ته یو ښه خبر میلو شي وي موږ د د ګاډي نه د یو خوشي ګدام پته معلومه کړه چې په چاپې وهلو سره موږ ته د اټم بم بارود میلو شو کوم چې د رښتینولۍ ثبوت دی هغه دروغ نه وایي. په دې سره دوی پوهه شي خو اوس مسله دا وي چې دوی ته د باقي بمونو ځای نه معلوم او د بم په خلاصېدو کې 3 غنټې ټیم پاتې. برودي سخت په پریشانۍ کې ناست دي. هغه برودي د کوم د غوسې نه چې بعد د خپلې محکمې خلک هم یېرېدل هم مایوسه شوي وي دې مرګ ته تیار دی خو ویلو ته نه. په دې کې فوج ته خبر میلو شي وي موږ د ده ښځې او بچو ته ورسېدو. د دې په اورېدو سره په برودي کې دوباره امید را پیدا شي او حکم ورکړي بیا د ښځو او بچي دي د ده کمرې ته راوستلی شي. هغه د ده په مخ کې ښځه ورله راګیره کوي چې څه د وجې بچې په ژړا شي. بچې په ژړا لیدو سره په مجرم مړه چولګي او په هېرودونکي آواز کې دوی ته ووایي وي بس کې هر څه درته وایم. هغه دوی ته په چغو کې ځای وروښایي چې د ادارې والې زر په لیکلو کې لګیا شي او خپل ټیمونه ورپسې ولیکي. خو مسله دا وه چې هغوی ته بم نه ملابېده. په دې سره برودي دوباره په وړو د تشدد اجازت وغواړي وي که صحیح ځای دې راته ونه ښوده نو دا بچي درله وجنمه. چې هغوی له د زخ ورستنې د وهلو نه مخکې فوجان ورپسې ورکولو کي او دی په وهلو باندې ودرېد. هغه برودي کوم چې د دوی په مخ کې ډېر د عزت قابل اوس د دوی په نظر کې د یو ځناور حیثیت یې لره. بار ته پر ووتو سره دوی ملګرو ته وایي وي دا ده چې کوم مقدار موږ ته یاد کړی دی هغه غلط دی. په اصل کې د 4 بمونه فټ کړي دي. دا دومره ښه سړی نه دی چې دی موږ ته ټول بمونه وښایي. د دې په اورېدو سره افسران په سوچ کې لاړ شي. د دې مجرم طریقه دا ده چې دی کله هم ګیرېږي دی صرف لږ غوندې رښتیا وایي. د وجې زما یقین دی چې دغه پوره خبره نه ده کړې لکه چېرې تاسو دې ماته دوباره پرېښوده نو هر څه به ترې نه وباسم. د دې په اورېدو سره الله افسران په خپل منځ کې په جګړه شي. یو ته ګناه اچوي او بل ته چې په دې وخت کې د انساني حقوقو والا ټولو ته ووایي وي بس کې هغه د مړ کېدو والا دی د څه د وجې هغې ته ټول په چغو شي. برودي یې خواله ورشي وي ته صرف لږ غونډه ډرامه وکړه. د ده په مخ کې صرف دومره ووایه چې زه دې ترې نه باقي نشم بچ کولی چې د انساني حقوقو والا د دې کولو نه صفا انکار وکړي. وي بس کې ده له باقي څوک ګوتې هم نشي وروړی. تاسو ته خو انسان کیلو نه ښکاري. زه د دې ځای نه د دې په اورېدو سره برودي سخت خفه شي. بیا هسې هم موږ سره دومره ټایم نه دی پاتې او قیدي را خلاص کړي. د دې په لیدو سره د فوجانو مشر برودي ته تمانچه راواړي وي ته لیونی شوي چې په دې وخت کې مجرم د فوجانو د مشر نه تمانچه رااخلي او په شا پروزي. په دې سره ټول تمانچې روباسي او دی د ځان د مړ کولو نه مخکې فوجان یې په لاس باندې وولي. په دې سره ټول خاموشه شي او بل خوا د دوی کسان د مجرم مطابق په موجود ځای کې د بم په ناکامولو کې کامیاب شي. خو دا اصلي نه. د دې مشرانو ته داسې ولګي وي موږ ټول ملک بچ کړ او هر یو کس د سکون ساه واخلي. خو د دوی نه د برودي د 4 بم خبره هېره شوي چې هغه والوزي او په زرګو خلک پکې مړه شي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.